السلام علیکم زم بختولا جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فن ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس 10 کسان وژلي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په مرامداتو کې 2% او په ترسیلاتو کې 9% اضافه شوې ده. آرمی چیف قمر باجوا په کنټرول لاین باندې د پوځیانو سره ملاقات وکړ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروي په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. دا وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش پوزیشن اخیستونکو طالب علمانو ته انعامات ورکړه. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري د ګرانۍ په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. جماعت اسلامی خیبر پختونخوا د حکومت خلاف د احتجاج د شډول اعلان وکړ. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی د پارټۍ د صوبایي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه ویلي دي چې ماته د سند د حکومت د ختمولو دمکی راکړی شوې ده. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي دي چې حکومت دې د جزایر اډیننس نه دستبردار شي. په سند اسمبلی کې د محمود خان اچکزی خلاف او د اردو په حق کې په قرارداد پیش کولو باندې هنګاماري شوې ده. په اسلام آباد پیښور موټروي باندې د بس او ټرک په تصادم کې 2 کسان مړه او 12 زخمیان شوي دي. وایي چې د کراچۍ د ماکا د ګیس د لیکیج په وجه باندې شوې ده. په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د حاصلولو په وخت باندې په جقه کې چې کم کسان مړه شوي او زخمیان شوي د هغې مناظر تاسو په سکرین باندې وینئ. ګلبدین حکمتیار ویلي دي چې د روس په شانتي امریکې هم په افغانستان کې شکست وخوړو په تېښته باندې مجبوره ده. د مردان د مختلفو علاقو نه د مختلفو پیښو اطلاعات راغلي دي کومو کې چې 1 کس مړ او 9 زخمیان شوي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق بھارتی اداکار سنجي دت د کینسر د بیماری نه تر ډیر حده پورې ښه شوی دی. د روس د 58 کلنې زنانه د چاقو د ویشتو د مقابلو د ګټې سلسله لا هغسې جاري ده.
د راغلو اطلاعاتو مطابق د کرکټ په دنیا کې د انګلند په پاکستان باندې د کافي حده پورې اعتماد پیدا شوی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. وایي چې په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس له کبله 10 کسان مړه شوي دي. په پاکستان کې یو ځل بیا د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیره 9642 ته رسیدلې ده. په ملک کې تر دې دمه د کرونا وایرس د مریضانو شمیره 3,15,480 ته رسیدلې ده. دغه شان د مړو شمیره 202 شوه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په کرنٹ اکاونټ کې 8.15 میلیونه ډالره خساره وه. د زیاته کړې ده چې 8.8 میلیونه ډالره سرپلس کېدل په صحیح لور قدم دی. د وی چې په برآمداتو کې 2% او په ترسیلاتو کې 9% اضافه شوې ده چې د خوشحالۍ خبره ده. آرمی چیف قمر باجوا د کنټرول لاین دوره وکړه، چم سیکټر ته لاړ او دلته په ډیوټۍ د موجودو پوځیانو سره ملاقاتونه وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروي د دویم پیج د کار په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. اجلاس فیصله وکړه چې د دویم پیج کار به د پبلک پرایویټ پارټنرشپ په ذریعه باندې مخکې کولی شي. اجلاس ته وویلی شو چې په دې منصوبه باندې د لاګت تخمینه 3.40 اربه روپۍ او د کار د مکمل کولو مدت 2 کاله دی. دغه رنګې د دې روډ اوږدوالی 80 کیلومتره دی. د چکدرې نه د پتې پوره پورې په دې باندې 9 انټرچینج او 8 پلونه جوړول دي. د اطلاعاتو او اعلی تعلیم دپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش نمایه پوزیشن اخیستونکو طالب علمانو ته انعامونه ورکړي دي. دا په دې مقوي چې طالب علمانو ته تکنیکی مهارت حاصلول پکار دي. د زیاته کړه چې ډیر زر به د ای کامرس ډیپلوما پروګرام شروع کړی شي. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ډاکټر کاظم نیاز د مصنوعي ګرانۍ په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې آی جی خیبر پښتونخوا ډاکټر ثناء الله عباسي هم شریک وو. جماعت اسلامي هم د حکومت خلاف د احتجاج د شډول په باقاعده توګه باندې اعلان وکړ. دا اعلان د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا امیر سېنیټر مشتاق احمد خان یو خبري کانفرنس ته د وینا په دوران کې کړی دی. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان د پارټۍ د صوبایي کابینې د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د پارټۍ په معاملاتو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې او د ملک د سیاسي صورتحال جایزه واخیستې شوه. د سین وزیر اعلی مراد علي شاه ویلي دي چې ماته د سین د حکومت د ختمولو دمکی راکړی شوې ده. د زیاته کړې ده چې ریټایر کیپټن صفدر زمونږه میلمه زمونږه د میلمه په غیر قانوني طریقه باندې گرفتاری زمونږه بېعزتي ده. د سین پولیس ته خراج تحسین پیش کړ او وی چې د سین پولیس د زړه جمع ساتي، خپل کار دی هم دغه شانتي بلا خوف او خطر جاری ساتي. پولیس دی باقی کار په ما باندې پریږدي، باقی کار کول زما کار دی. بلې خواته د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری په سکردو کې انتخابي ریلی ته وینا کړې ده. دا په دې مقوي چې حکومت دی د جزایر اډیننس نه دستبردار شي. د اډیننس خلاف د قرارداد ستاینه کړې ده. د زیاته کړې ده چې د جی بی د حقوقو تحفظ به په هر صورت باندې کومه. په سند اسمبلی کې هغه وخت زبردسته هنګامه مخې ته راغله چې کله اپوزیشن د محمود خان اچکزی خلاف او د اردو په حق کې د قرارداد پیش کولو کوشش کوو. په اسلام آباد پیښور موټروي باندې د تیز رفتاره بس او ټرک درمنځ د تصادم په نتیجه کې 2 کسان مړه او 12 نور زخمیان شوي دي.
د اطلاعاتو مطابق په کراچۍ کې په رهایشي څلور منزله عمارت کې چې کومه دماکه شوې وه د تحقیقاتو نه پس دا پته لګېدلې ده چې دا دماکه د ګیس د لیکیج په نتیجه کې شوې ده. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او 13 زخمیان شوي دي. په باقاعده توګه باندې FIR درج کړی شوی دی. کتونکو په سکرین باندې چې تاسو دا کم تصویر وینئ دا تصویر د هغه پیښې تصویر دی کومه پیښه چې د افغانستان په جلال آباد کې د پاکستان د ویزو د حاصلولو په وخت باندې د پاکستان د قونسل خانې په مخ کې د جقې په نتیجه کې راغلی وه. د دغه پیښې مړي او زخمیان تاسو په دې تصویر کې وینئ. انجینیر ګلبدین حکمتیار ویلی دی چې امریکای په افغانستان کې د روس په شانتي شکست خوړلې ده په دغه وجه باندې په تېښته ده او د افغانستان نه د وتلو کوشش کوي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د ضلع مردان په مختلفو برخو کې په مختلفو پیښو کې یو کس مړ او 9 نور زخمیان شوي دي. په دې پیښو کې د روډ حادثات، جګړه او فایرنګ شامل دي. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او 1122 ټیمونه د پیښو ځایونو ته ورسېدل، مړه او زخمیان هسپتالونو ته ورسول. بھارتی معروف اداکار سنجے دت د کینسر بیماری ته شکست ورک او د تر ډېر حده پورې صحتیاب شوی دی. دا په سوشل میډیا باندې دا خبره په خپله باندې کړې ده. د روسیې و تشپېته کلنې زنانه د چاقو او چړې ویشتو په مقابلو کې د خپلې ګټې سلسله هغسې جاري ساتلې ده. دا د نورو مقابلو د پاره لا اوس هم پرعزم ده. دا په دې مقابلو کې چاړه یا چاقو په لاس باندې غوزاروي او په نښه باندې سیده لګي او خخیږي. دا کرکټ په دنیا کې د انګلند په پاکستان باندې د کافي حده پورې اعتماد بحال شوی دی. انګلند د جنوري په میاشت کې د پاکستان د دورې د 3 T20 او 20 نورو میچونو د سیریز د لوبولو اشاره ورکړې ده، کومه چې د پاکستان او د پاکستان د کرکټ د شایقینو د پاره د خوشحالۍ خبره ده.